خواږه پښتو خواږه پښتانه ژبه یې ګرانه ده دي خواږه پښتانه په سپکو ورځو کې نه شمېرېږي د هر چا غوره پښتانه او اوس د محترم لور سلطانه ګل شیرزاد څخه هیله کېږي چې د سټېج څخه راشي او خپلې ویناوې تاسو ته وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. ډېر درنو ګرانو السلام علیکم. اول خو دغه ټولو نه چې نن دغه د پښتو نړیواله ورځ لمانځي ټول ډېر تشکر کوو. دا غونډه رابللې ده بیا موږ ته پکې بلنه راکړله هغه دې چې زه کامل آمادګي نه لرم خو د خپل زړه درد او احساس ته چې تاسو سره شریک کوم. اول خو دغه ژبه یو مهم شی دی. کله چې انسان په دې خاورې د خوراکي پخلی شي ژبه ایجاد کوي. ځینې عالمان په هدایت کې دا دي چې انسان ژبه نوې پیدا کړي او هغې دپاره حروف نوې ایجاد کړي. نو دغه تمدن چې نن خلک په کایناتو کې تحقیق کوي او تر مریخه پورې ستلي دي د دغه تمدن خاوندان بلل. بل انسان چې کله ژوند کوي دا په تاریخي لحاظ باندې دلته به استادان او د تاریخ استادان ناست وي. هغه انسان چې قبل تاریخ به ورته وي قبل تاریخ انسان چې په تاریخي لحاظ هغوی پېژندنه د هغه اسنادو او شواهدو او مدارکو په اساس کېدله چې د دوی نه پاتې شوي وو. مثلا د تیږې نه استفاده کړې څو زره کاله پخوا ته نه استفاده کړې په څه شکل ته استفاده کړې د وسپو نه استفاده کړې. دا طبیعي خبره چې هغه دوره پرانه شي وکارولې. خو کله چې ژبه منځته راځي او د ژبې پر حروف منځته راځي نو هغه انسان ته تاریخي انسان وي. تاریخي انسان د ماقبل تاریخي انسان نه جدا کړي. د دې په وسیله د ژبې په برکت راځي. تاسو همدارنګه چې د ژبې د قوم او تفهیم وسیله ده. مالکین په دې عقیده دي هغه لومړني انسانان چې په محیط کې اوسېدل سره له دې چې دښمن یې شریک وو احتیاجات یو شان ته وو د ژوند ضرورتونه یو شان ته وو یو بل ته محتاجو سره همکاري وکړي د حیواناتو په وړاندې د طبیعي پېښو په وړاندې. خو دې ورسره په ژبه نه پوهېدل په خپلو کې بیا سره ډېر کله جرمونه کول. خو کله به چې د دوی تر منځ یوه ژبه ایجاد شوله بیا بیا مشکل حل شو یو بل به افهام او تفهیم پوه شو بیا به سره ګډه همکاري کوله. هدف دې دا دی چې ژبه علاوه پر چې افهام او تفهیم وسیله ده د ملي هویت وسیله ده. بس وزیر صاحب په دې هکله خبرې وکړې. نن په دغه خبرو نه خوراک کې چې دا ملتونه دي د ملتونو شناخت لپاره او د ملي هویت د جوړښت لپاره ژبه یوه اساسي وسیله ده. ګوره که دا موږ منځ کې اوس یو سړی راغی په چینایي ژبه خبرې وکړي اتومات ته فکر کېږي دا چینایي دی. که یو چا ټول وي ته پرېږدی هندوستانی دی او که عربي وي چې هغه عرب دی که پښتو وي چې افغان دی د افغانستان دی. یعنې د ملي هویت لپاره د جوړښت لپاره او د ملي هویت یوه وسیله ده ژبه. کوم قومونه چې ژبه یې مړه شوه هغه قومونه مري او کوم قومونه چې ژوندي وي هغوی ژبه به ژوندۍ وي. د اسلام نه نظر خدای پاک وایي دا ژبې زما آیاتونه دي. دا د خدای کلام د ژبې زما آیاتونه دي. دې کې داسې نه دي ویلي چې ټولې ژبې زما آیاتونه دي پښتو زما آیات نه دی. ټولې ژبې ښودلي پښتون په د ژبو کې یوه ژبه ده. په کلتوري لحاظ باندې هره ټولنه هر انسان چې یو کلتور د ودې او انکشاف لپاره کار کوي هغه په ټولنه کې ورته احترام وي. پلانکې ژبپوه پلانکې ګرامرپوه خو دا د ژبې لپاره کلتوري کارکوونکي خو په ډېر تاسف کله چې موږ د پښتو ژبې خبرې کوو په اعتراف والا فاشیزم شو. دا فاشیستي حرکت دی. فاشیستي حرکت هغه حرکت شي چې موږ خپله ژبه په نورو تحمیلولو غواړو. دا بیا دا عقیده. خو که موږ خپل ځان لپاره غواړو خپل ځان لپاره انکشاف ورکوو وده ورکوو رشد ورکوو نو که بیا دا فاشیزم دی د دنیا لویترین فاشیست هېواد د امریکا ده چې په ټول جهان کې د امریکې لپاره بحثونه کوي. موږ تاسو اوس باید په خپلو ولایتونو کې د خپلې ژبې نه محروم یو. همدارنګه
زده کړه په مورنۍ ژبه دا د ننني انسان په 21مه پېړۍ کې مسلم حق دی. دا د انسان حق دی چې هر انسان باید په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دا د ماشوم نه اخیستل د هغه نه ټول حقوق اخیستل دا د جهان په ملګرو ملتونو کې د یونیسکو په قوانینو کې په ټولو قوانینو کې دا د انسان حق دی چې په مورنۍ ژبه باید خپله زده کړه وکړي. خو زموږ پښتون قوم تر اوسه پورې ونه محروم دی. زما زه خوږیاڼی یم او خوږیاڼي دا سپېڅلي چې د پښتنو یو ځای قوم دی که نورو قومو پسې زما پلار هم خوږیاڼی و خو ما له خطونه لېږل هغه مامور و دولتي ډېر ښکلي شکسته قفاسي باندې به خط لیکلو. ما هغه وخت لږ مکتب ته ورو 5م صنف کې یو خط مې لږ لیکلی شو. ما وایي چې پښتو خط ور ولېږلو او ډېر شو لوستلی. ما ورته لیکلي وو بیا پلار ما ته پښتو خط رالیږه زه خو فارسي نه پوهېږم. ویې بچیه زه خو پښتو نه پوهېږم پښتو نه شم لوستلی وبخښئ نه شم لیکلی. ګوره دا پخپله یو ظلم دی یو انسان پاتې کېږي. دلته زموږ هدف د نورو ژبو محکومول نه دي نه د کومې ژبې سره تعصب دی د خپل ژبې دفاع کول دي. یو عالم وایي وبخښه شعر غلط منو یا مقصد شي غلط نه نه ناسا کومه کله د ژبو یادول لوی کمال دی خو د خپل ژبې هېرول بې کمالي ده. انسان موږ بیان کړ دوه شو که درې یادې که درې شو هره ژبه چې په وخت کې حساب کېږي بیان دی د په دوام په اندازه باندې خپله ژبه باید سړی کېنه نه کړي. زه هرات ته لاړم سلام کلا ته تللم یو کلی و دا ټول خوږیاڼي دي. خوږیاڼي په ننګرهار کې بعضې دوستان به د ننګرهار وي بعضې که نه وي هلته به خامخا تللي وي. د غره په لمن کې 3 ولسوالۍ دي چې زموږ بل ورور به ځاځی دی چې غره راغله موږ سره د غره دې غره دې غره پرتې دي ټولای مې د دوی سره 3 ورور دي. نو هلته ته ور وګرځېدلم که درته وایم چې نیمې ولسوالۍ په اندازه خلک وو یو کس په پښتو خبرې نه شوی کولی او که چا ته وویل تاسې ما ته وګوره پښتو تاسو ما ته وګوره پښتو چې ته یې نه شې پوهېدلی دا تعصب خبره ده. عربي دا دی چې هم په اسلام کې د ژبې په درون نظر کتل شوي هم په مدني ټولنو او قوانینو کې هر انسان ته دا حق ورکړل شوی دی چې خپله زده کړه په مورنۍ ژبه وکړي. هم د کلتور د ودې انکشاف لپاره ټول جهان هغه کله چې دا کار کوي هغه ته خپل احترام کتل کېږي. ګورئ یوه خبره زه تاسو ته کوم موږ د بل قوم نه ګیله نه لرو چې پښتو یې ظلم کړی. پښتانه هېڅ وخت په افغانستان کې محکوم نه وو دا به دا تېر دغه لسو کالو کې موږ پښتانه محکوم وو خو پښتو ژبه د احمدشاه باندې وخت نیولې تر ننه پورې محکومه وه. هم د احمدشاه وخت مخکې وزیر صاحب باندې ولیدلو چې احمدشاه به څنګه وټاکل شو په هغه زه نه غږېږم. د پاچې بنیاد یې کېښودلو د افغان دولت بنیاد یې کېښودلو او نه یوازې د افغان دولت بلکې د امپراتورۍ بنیاد یې کېښودلو خو پښتو ژبه پکې محکومه وه. د هغه وخت نیولې چې د هغه ننه پورې محکومه ده. دغه د افغانستان نماینده نه په کونسل دی او په سفیر دی زه ورته ډېر تشکر کوم چې ده ویلې زه په دې کونسلګرۍ کې یا په دې سفارت کې هسې زه نه پوهېږم خو زموږ زما واسطه ډېر زیات په افغانستان کې او دلته وما دلته کونسلګري وه ده ویلې چې زه د سفارت ټول اسناد په پښتو او فارسي باندې فارسي زموږ ژبه ده موږ ته احترام لرو زموږ یو شمېر خلک باندې خبرې کوي ګاندي له چا ویلي ورته هوښیار سړی یې زه نه پوهېږم چې دا بوت خدای کېدی نه شي زه نه پوهېږم دا بوت خدای کېدی نه شي خو زما ملت ورته احترام لري او زه خپل ملت ته احترام لرم ځکه دې بوت ته احترام شو نو موږ هغو ته احترام لرو. اساسي قانون کې پښتو رسمي دا ویلي ده خو په عمل کې نه رسمي دا ویلي ده کوم ځای کې رسمي ده کوم ځای کې ویلي ده. د پاچا په وخت کې بیا هم دومره وګوره بعد هغه سکاټ لاکه په پښتو چاپول او چې اساسي قانون جوړېدلو په لویه جرګه کې فرهاد اکثر پیشنهاد کړی و چې پښتو باید د رسمي او ملي ژبې په منل شي او د دوی جرګې نه ورته بایکاټ وکړي. هغه فرهاد خلکو پاپا ویلې بیا ورته فاشیست دی. ورونو موږ چا نه ګیله نه کوو خپله پښتنو پښتو ظلم کړی
مخکې وزیر صاحب اخري خبره دا وه چې پښتو ژبه به د تعلیم اقتصاد او د دفتر ژبه څوک یې کوي موږ راته باید ویلولو ویویل او خبرې به وکړو او کوشش وکړو چې بچیانو ته زمینه مسله کړو چې په مورنۍ ژبه باندې زده کړه تعلیم وکړي نو دا ژبه بیا انکشاف کولی شي تر څو چې ژبې ته ذوق نه وي څوک یې نه لري کله چې ذوق ورته پیدا شو بیا خلک ویل چې هغه ژبه خپله ژوندۍ کېږي زه ما داسې کولی کړو چې وخت هم نظر تلې خبره ونلو بیا هم چې دغه ټول کلتوري ټولنه ما ته نه یادېږي چې کومه ورته یې شي ډېر زیات تشکر کوم چې د پښتو ژبې د نړیواله ورځ یې ونمانځله خو د پښتو ژبې نړیوال مرکز پر افغانستان ټاکل شوی و د داود خان په وخت کې چې دی هغه څلورنۍ ته ویل که څلور ته به یې مطلب کې چې په هغې وخت کې پاکستان هم تلاټي وکړي چې نړیوال مرکز به پکې وشي خو بیا ملګرو ملتونو فیصله وکړه چې نه پښتو مرکز افغانستان دی او په اساسي قانون کې رسمي او ملي ژبه ده په پاکستان کې هېڅکله داسې نشته حتی په صوبایي سطح دا نه لري رول نه لري نو دا مرکز افغانستان بیا وټاکل شو نړیوال مرکز افغانستان وټاکل شو هغه ژبې چې انکشاف یې نه وی کړی د هغې د انکشاف لپاره بیا کار کوي چې ملي ژبه کوله تاسو خپله توجه وکړو ژبې ته او د هغې د زده کړې لوستو او ټول په هکله به ډېره توجه وکړو ډېر تشکر له ښاغلي ستانګل شیرزاد څخه ډېره زیاته مننه